هلال صاحب ته خاص کوم چې هغه راشي او خپل شعرونه زم سره شریکي. هلال صاحب زه بسم الله الرحمن الرحیم. دا صادق امین پروګرام داسې شروع کړو لکه بیخي منځ ته چې رسېدلی پروګرام او ختمېدو والی که نه. بهرحال موږ خپل شعرونه نه دي یاد، خو اجمل بابا وایي د یو مزدور نه مې تپوس وکړو، ما وی مزدوره ته جنت پیژنې، د خپل تندي خوله یې وچه کړله، وی مړه خېټه خواږه خوبونه. او یا سایل صاحب وایي چې زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه. زیاتې خبرې خو په د پس منظر باندې خلیل افغان صاحب خبرې وکړې، زما هغه خبرې به ځینې تکراریږي، هغه کوم چې نن چې موږ راغونډ شوي یو د هغه چا په حواله باندې، د هغه کسانو، د هغه کارګرانو یا د هغه خواریکښو په حواله چې هغوی په خپلو فزیکي یا جسماني هڅو باندې، په خپلو ذهني او عاطفي هڅو باندې دا ټولنه مخ په وړاندې باندې بوځي. موږ په دې ځای کې ولاړ یو، د مزدورانو له برکت ولاړ یو. دلته که دا چت دی، که دا فرش دی، زما مخې ته که دا ډایس دی، دا د مزدور برکت دی چې د هغوی په وجه دا په وجود کې راغلی دی. ستا زمونږ بې قدري ده او ستا د هغوی هم بیا د خپل حیثیت نه دی خبر. پکار خو دا وه چې په دې موقعو باندې دغه خلک خبر وي او دلته وي، خو بیا هم هغوی نه ګرمو، ځکه چې دا هم زمونږ کمی دی چې مونږ هغوی ته رسایي نه ده کړې یا چې کوم دی مونږ داسې څه بنیادونه نه دي جوړ کړي چې هغوی په دغه خبره باندې پوهه کړو. دا ورځ څنګه رامنځته شوه، څنګه چې خلیل افغان صاحب خبره وکړه په 1886 کې د امریکا په ایالت یا په یو ښار کې های افیر مارکیټ ورته وایي، په هغې کې هلته داسې وشوه چې څه مزدوران راپاڅېدل د مختلفو علاقو، د مختلفو ښارونو، او هغوی نو د امریکا په شیکاګو ښار کې په 1886 کې او دا تقریبا 4 مۍ مزدوران راغونډ شو. هغوی د هغې وخت د ریاست خلاف یا د ریاست نه د هغوی غوښتنې وې، مطلب هغوی به 14 غنټې 12 غنټې چې کوم دی دا مزدوري کوله، د هغې معاوضه به بیا د هغې کمه میلاوېده یا د هغې مناسب نه وه. د هغوی دغه آیني غوښتنې وې او احتجاج چې کوم د هغوی روان و یا مظاهرې وې نو هغه پرامنه وې. خو په دغه ماحول کې تاوتریخوالی چې کوم دی هغه رامنځته شو او ناڅاپي زما په خیال چې په دې کې بمي چاودنه یا بمي حمله هم وشوه او د هغې سره یو انتشار جوړ شو. نو هغوی ته هم دا موقع میلاو شو، هغوی چې کوم دی په هغه چې کومه ریلي وه یا مظاهره وه په هغې باندې ډزې وکړې او په هغې کې بلا چې کوم دی نو مزدوران او یا نور د مختلفو طبقو سره د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک چې کوم دي نو هغه مړه شوه، ووژل شوه. بیا اوس د دې خبرې د سپیناوي دپاره بیا په 1890 کې په پیرس په ښار کې چې کوم دی نو د مزدورانو یو خپل یو کانګریس یا د هغوی یو تنظیم چې کوم دی نو هغه په وجود کې راغی او هغوی دغه فیصله وکړه چې په ټوله دنیا کې به لومړی مۍ چې کوم دا به د مزدورانو نړیواله ورځ مانځلې کېږي. په یو حواله باندې دا هغوی ته د عقیدت پرځونه ده، درناوی دی، ورسره د هغوی چې کوم حقوق دي یا د هغې چې کوم شرایط دي هغه هم ریاست ته رسول یا د هغوی په ذهنونو کې راوستل او په هغې باندې عام مزدور هم پوه کول چې ستا چې کوم دی دا حیثیت دی. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کومه غوښتنه هم کېږي خصوصا په ریاست کې نو د مضبوط ریاست نه بیا د ظالم ریاست نه هغه غوښتنې یو په یو باندې نشي کېدی. یو سړی په ځان باندې هېڅ هم چې کوم دی نو هغه لاسته راوړنې نشي کولی. د هغې دپاره ضروري دا وي چې منظمه تګلاره چې کوم دی د هغې دپاره وټاکلی شي، هغه که غیر پارلماني وي یا پارلماني وي خو یو تګلاره د هغې دپاره ضروري وي. نو هغوی هم دغسې یو تګلاره چې کوم دی جوړه کړه او د هغې دپاره یو غورځنګ په وجود کې راغلی، یو تحریک په وجود کې راغلی او نن په ټوله دنیا کې چې کوم دی نو د مزدورانو دغه ورځ هم مانځلې کېږي او د هغوی حقوق چې کوم دی نو د دغې په بنیاد باندې هغوی ته میلاویږي یا هغوی غواړي او څه ناڅه د ریاست یا چې کومې غټې طبقې مقتدرې طبقې دي د هغوی په رویو کې نرمي راوستي شي او وخت په وخت باندې چې کوم دی راوستي هم ده. بلکې دوی چې کوم دی نو ذکر وکړو په رشیا کې یا سویت یونین
هغه مکمل چې کم دی نو د هغې وخت زاریوس چې کم دی هغه نسکور کو او د مزدورانو یو دغه په وجود کې راغی. حالانکې دوی یو خبره وکړه چې په هغې کې کمې وې نو هغه رښتیا خبره ده چې په هغې کې کمی وې او زما په خیال دغسې نور ګوندونه هم په وجود کې راغلي دي چې د خپلو مفادو په ترڅ کې بیا حالانکې د مزدور په نوم باندې جوړ شوي دي. خو بیا تاسو لیدلي ده زیات لوستي خلک به پرې پوهېږي ستالن بیا په هغې کې څه وکړو یا نورو خلکو چې کم دی نو د هغې په بنیاد باندې څه کړي دي او نن سبا چې کم کامریډان دي نن به هم په یخو کمرو کې شوي لکه ډېر پروګرامونه. خو زما په خیال باچا خان د هغې د ټولو نه چې کم دی نو لوی مثال دی. هغه ویلي چې که سپور وي که پور وي که نه هغه به په شریکه باندې. نو همدغه یوه خبره ده زما په خیال اول په خپلو وسایلو باندې خلک پوهه کول دي. لکه په وطن کې وسایل صاحب دغه وایي که نه چې زما وطن د سرو سپینو ډک زه مزدورو پسې بهر ګرځمه زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځمه زه په ثواب او ګناه څه پوهېږم په جنتي خاوره نه هر ګرځمه. حالانکې دا جنتي خاوره ده خو دلته د مزدور سره چې کم سلوک کېږي هغه تاسو د شانګلې د کویلې چې کم مزدوران دي د کانونو د هغې خبر واخلئ یا د هغې نه که خبر شي نو تاسو به اندازه ولري. یا دلته چې زمونږ خپل نن سبا چې د وسایلو کوم استحصال روان دی نو دا خلک به نه بهر ته ځي نه به چې کم دی نو بل ملک ته ځي نه بل ملک ته ځي یا به بل هېواد ته د دوی د تلو ضرورت نشته. او زما په خیال ناس ټول زمونږ مزدوران دي. څوک د ریاست مزدور دی څوک دلته د خان جاګیردار مزدور دی د ټول نه غټ مزدور د سرمایې مزدور دی. نو دا نه چې یوازې د ټاټکي مزدور دی هر سړی په دې باندې سوچ کول پکار دي. او ضروري خبره دغه ده چې مونږ خصوصا ادبي حلقه یا چې کوم دی دلته سیاسي حلقې دي زمونږ په ګوندونو کې عموما ملګري ډاکټران وي ملګري او استادان. او زما په خیال ما پکې تر اوسه داسې ملګري مزدوران یا خوارکخ نه دی اورېدلی که نه. پکار دا ده چې په دغې حواله باندې هم لږ کار وشي دا ضروري ده انتهایي. حالانکې ملګري فنکارانو پورې خبر رسېدلې ده او پکار دا هم ده چې مزدوران کم دي چې هغه هم په دې خبره باندې پوه شي. خو مزدوران خو عموما زمونږ د علاقو یا زمونږ د خطې چې دي نو هغه غیر تعلیمي یافته وي یا بې تعلیمه وي. حالانکې په ریاستونو کې په ملکونو کې چې کم بدلونونه انقلابونه راغلي دي کوم مزدوران راوستي هغه عام مزدوران نه دي لکه هغه ډېر تعلیم یافته لیکوالان جرنالستان دا چې موږ د شیکاګو خبره کوو په دې کې ډېر غټ غټ صحافیان او لیکوالان ادیبان چې کوم دي شامل او هغوی پکې ژوند له لاسه چې کوم دی نو هغه ورکړی دی. بس په دغه آخري شعر باندې په خپل دغه شعر باندې اجازه تنه غواړم چې زمونږ موقف د خپلې خاورې خپل اختیار فلسفه زمونږ موقف د خپلې خاورې خپل اختیار فلسفه بحث د سره هم په نورو فلسفو نه کوو. ډېره زیاته مننه.